ایمان پلورونکي درسلویشتمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو د برخې په پای کې تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغه جاسوس عالم او هغه نجونی چې له دغه جاسوس عالم سره مصر ته د جاسوسي لپاره راغلي و معاف کړي او د څو ساتونکو مجاهدینو سره د فلسطین په لور باندې ولېږل چې د هغوی د سفر په دوران کې په دوی باندې حمله وسوه او د حمله په پای کې د حدید په نوم باندې یو مجاهد او نجلۍ پاتې شو او د فلسطین په لور باندې حرکت ته دوام ورکړ او شوبک ته ورسېد او هغه جاسوس عالم هم د حمله په جریان کې تښتېدلی و او شوبک ته ځان رسولی و او صلیبیانو ته د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ټول پلان چې اوریدلی و ووایي. هغه صلیبي نجلۍ جاسوسه چې له حدید سره په دشت کې پاتې وه او د فلسطین په لور باندې تلل، هغوی هم شوبک ته ورسېدل. او ورونو اوس دلته په فلسطین کې صلیبیانو په هغه پلان باندې پیل وکړ چې عالم جاسوس ورته ویلي و چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په کریک باندې د حمله اراده لري او حال ته بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هم په خپل پلان باندې پیل کړی و. خو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه پوز او مشران حیران چې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه څه اراده لري. خورونو په سبا ورځ په شوبک کې نوي کارونه پیل شول او نظامی فعالیتونه وو. د شوبک ښار وګړي له دې چارو بې پروا په خپلو کارونو کې مصروف وو. له کلاګانو پوځونه وتل، وسایل هم اخوا دیخوا کېدل. له بهر نه د راتلونکي پوځ د محالیزې خیمو د ځای لپاره ځای خالي سوی و. د خوراکي شیانو د راټولولو لپاره کتار کتار اوښان را روان وو. په عسکري مرکز کې هم منډې تړلې روانې وې. دا ټول تیاری د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د حمله د مخنیوي لپاره روانې وې او په هغو احکاماتو عمل روانو چې تیر شپه له پروګرام سره سم ورکړل شوی. هر یو افسر په دې ګډوډۍ کې مصروف. یو څو لوی منصبداران د کریک په لور باندې وخوځېدل او هلته ځانونه ورسول. یوازې یوې نجلۍ چې زخمی مسلمان یې له ځانه سره راوستی و له دې چارو سره اړیکې نه لرلې او هیرمن هغه د لوزینا په نامه یادوله. نمایش په وروسته له دغه کانفرانس څخه دغه نجلۍ اوزګاره سوې وه. دا چې د جاسوسۍ له ځانګړې ادارې سره یې اړیکې لرلې په دې خاطر ورته په غونډه کې اړتیا وه. له هغې نه د قاهرې په باب باندې پوښتنې کېدلې. له غونډې وروسته یو افسر ورته وویل هغه مو ډاکټر ته سپارلی دی چې مراد یې حدید و. ته باید د هغه په باب باندې زیاته اندېښنه ونه کړې. ستا دنده داسې ده چې په هغې کې دغه ډول احساسات د بریالیتوب مخه نیسي. او د هغې د خپلې ادارې مشر هرمن ورته ویلي و که نن شپه زه نه وای نو د کورناډا، اوګي آف او نورو صلیبي مشرانو په واسطه باندې به تا ته سخته جزا درکول سوې وه او بخښنه به یې نه وای درته کړې. ته یې بندي کولې، ستا د ساتنې چاره وکړای سوه، خو ستا لپاره دا امر دی چې ته به له دې وروسته له هغه سره نه ګورې. لوزینا په حیرانتیا او ناهیلۍ سره وپوښتل ولې؟ آیا زه د هغه شکریه ادا کولی نه شم؟ هرمن چې د استخباراتو مشر ورته وویل نه، ځکه چې هغه د دښمن پوځي دی او ته هم خپله اداره ښه پېژنې. موږ تا ته له هغه سره د لیدلو اجازه درکولی نه شو او دا ستا د دندې او هنر غوښتنه هم ده او زه دا هم وینم چې ستا له هغه سره جذباتي تړون پیدا سوی دی. تا ته له دښمن سره د دا ډول تړون اجازه درکولی نه شو. لوزینا وویل تاسې ما ته همدومره ووایي چې د هغه مرهم پټۍ سوې ده او که نه؟ هرمن ورته وویل هو هغه روغ رمټ دی. او لوزینا پسې وویل هغه روغ رمټ بیرته استوي او که نه؟ هرمن په ګړېدلي اواز باندې ورته وویل لوزینا زه تا ته ډاډ درکوم چې ستا دا غوښتنه به ترسره کړای شي. لوزینا واوره، ته
ته له ډېر خطرناک او ګران سفر نه راستنه سوي یې. ستا سفر خورا خطرناک و. تا ته د آرام کولو لپاره 10 ورځې رخصت درکول کیږي او ته مکمل آرام وکړه. دا خبرې د شپې شوې وې. لوزینا چې خپلې کوټې ته ولاړه د جاسوس نجونو د استوګنې ځای د مرکزي قومندانۍ څخه ډېر لرې و. د هغې په څېر د لوړې مرتبې جاسوسانې په ډېرو ښو کوټو کې اوسېدې چیرې چې به د هغوی لپاره د شهزادګیو په څېر اسانتیاوې او مزې چړچې تیارې سوي وې. د هغوی وظیفې داسې وې چې اسلامي هیوادونو ته به لیږل کېدې. د نیول کېدو په صورت کې له هر ډول مشکلاتو او تکالیفو سره مخامخ کېدې. مرګ او یا د مرګ سزا به هم باوري وه. نو د دغسې دندو غوښتنه وه چې د هغوی لپاره باید د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابرې سي. خو لوزینا کوټې ته له تللو سره ویده سوې وه. ټوله شپه چې تېره سوه، په سبا سهار د هغې بدن له ستړیا نه چور چور و. هغې پاڅېدل نه غوښتل، خو هغه پورته شوه. سباناره یې وکړ او بهر ووتله. د هغې تر څنګ په کوټو کې نور نجونې هم ورته راغلې. هغوی ترې د قاهرې خبرې اورېدل غوښتل او لوزینا هم ډېرې لنډې خبرې وکړې او د روغتون په لور باندې روانه سوه. هغه لږه وړاندې تللې وه چې د هغې یو ملګرې نجلۍ چې همرازه یې هم وه ورسره یو ځای سوه او یې پوښتل: لوزي، چیرې روانه یې؟ دې وویل: زه هم نه پوهېږم چې چیرې روانه یم. ملګري یې وویل: ولې نه پوهېږې؟ اندېښمنه ښکارې. ووایه، دا د ستړیا اغېز دی یا کومه ځانګړې پېښه سوې؟ آیا تا ته رخصت نه ده درکول سوی؟ هغې ځواب ورکړ: رخصت یې راکړی دی. یوه ځانګړې پېښه شوې ده چې زه یې ورخطا کړې یم. لوزینا له خپلې ملګرې سره تر یوې ونې لاندې کېناسته او هغې ته یې ټوله کیسه وکړه. هغې ته چې خپلو چارواکو کوم اخترونه ورکړي وو هغه یې هم ورته وویل. بیا یې وویل: زه حدید لیدل غواړم. زه ویره لرم چې د هغه مرهم او پټۍ به نه وي سوې او له ښاره یې ایستلی دی او یا یې د وژنې لپاره په کومه کوټه کې بندي کړی دی. خو د لوزینا ملګري ورته وویل: لوزینا، ته خپلو چارواکو د هغه سره له لیدنې منع کړې یې او زه ستا ملګري یم. نو زه تا ته د زړه له کومې مشوره در کوم چې د دې خطرې سره ځان مه مخامخ کوه. که چیرې ونیول سوې نو ته خپله پوهېږې څه جزا به دې څه شي. لوزینا وویل: زه د هغه سړي لپاره مرګ هم منم. ما درته وویل چې هغه زما لپاره ځان مرګ ته ورکړی دی. ما ته خو هېڅ خطره نه وه. که غلو زه وړی وای نو هم له یو څو ورځې خرابولو وروسته به کوم شتمن سړي باندې بیرته خرڅه کړې وای. حدید زما له دې پای خبر و. هغه زما د پت په خاطر له سره تېر سوی و. غلو ویلي هم و چې نجونې موږ ته وسپارئ او تاسې ولاړ سئ. او حدید په دې هم پوهېده چې زه پتمنه نجلۍ نه یم، خو زه هغه امانت وګڼلم. خو د لوزینا ملګري ورته وویل: د هغه لپاره احساساتي سوي یې؟ لوزینا ځواب ورکړ: هو، ما د خپلو احساساتو څرګندونه د هرمن په مخ کې کولی نه سوم. خپل زړه ستا مخې ته ایښودلی سم. ته مې ملګري یې او د ښه دې زړه لري. زموږ ژوند څه شی دی؟ موږ خواږه زهر یو. زموږ بدنونه د سړیو د تفریح او غولونې لپاره کارول کیږي. ما هیڅ کله د دې خبرو په باب فکر کړی نه و. خپل بدن مې له احساساتو خالی ګاڼه، خو چې د دې سړي بدن مې له خپل وجود سره ولګاوه نو زما په بدن کې هغه ټول احساسات را ژوندي شول چې ما فکر کاوه چې په ما کې نشته. زه یو ځل مور، خور، لور او په چا مینه نجلۍ سوم. دا ښایي د دې خبرې اغېز او عکس العمل و چې ما خپل ځان شهزادګۍ او د واکمنانو په زړونو باندې د واکمنۍ جادو ګاڼه. ما ته د ورانکارۍ داسې زده کړه راکړل سوې وه چې پرتمین واکمنان هم د ګوتو په اشارو باندې ما نڅولی سوای. خو هغه غلو زه د پلورنې شی وګڼله. زه یې هغې سویې ته راټیټه کړم چې زما په څېر نجونې هره شپه په نویو رانیونکو باندې پلورل کېږي یا په کوم بې احساسه مسلمان واکمن او شتمن باندې خرڅېږي او د هغوی د حرم سرایو وینځوي. دا سړی چې نوم یې حدید دی، زه یې له دې سطحې ډېره لوړه کړم. تر دې دمه ښه زه له هغه سره بندي وم. زه هغه د دې وړ نه ګڼلم چې د تفریح وسیله مې کړي. هغه داسې کولی سوای، خو په هغو حالاتو کې هم د ماته نه کتل. او بیا چې کله هغه زما د پت په خاطر خپل ځان ټپي کړ، زه بې واکه شوم او هغه مې په سینې پورې ونیو. د هغې سطح نجلۍ سوم چې زه ترې راغورځول سوی وم. خو ملګري، ما ته د سلطان صلاح الدین ایوبي خبره را یاده سوه. هغه راته ویلي و چې ته له کوم پتمن سړي سره واده ولې نه کوې؟
خو په هغه حالت کې ما په زړه کې ویلی و چې دا سړی احمق دی. خو زه اوس احساس کوم چې زموږ دښمن څومره ستره خبره کړې وه. زه تا ته په څرګنده وایم چې زه نوره جاسوسي کولی نه شم. زما په دماغ کې چې له کوچنیتوب نه کومې خبرې اچول سوي وې، هغه د بیدیا ویرونکې شپې، د ډاکوانو ویرې، د حدید د بدن ګرمي او د هغه د وینې بوی له منځه یوړې. خو کله چې لوزینا خبرې خلاصې کړې، د هغې ملګري وویل که تا دومره اوږده خبره هم کړې نه وای نو زه پوه شوی وم چې ته څه ډول احساساتو په مخه کړې. خو زه دې له حقیقت نه خبرول ضروري ګڼم چې تو ورسره لیدای نه شې. که ونیول سوې هغه به له ځان سره ووژنې. اوس نو ستا خوښه چې ورسره وینې او که نه. او زما دردمندې او همرازې ملګرې په دې ځان پوه کړه چې هغه به خپل وطن ته ولاړ سي، خو تو ورسره تللی نه سي. د لوزینا اوښکې په مخ روانې او ویې ویل ته راسره مرسته وکړه او دا پته ولګوه چې هغه چیرې دی او په کوم حال کې دی. هغلته به زما زړه ارام سي. ملګري یې وویل هو زه دا کار کوی سم، ته اوس خپلې کوټې ته ولاړه سه. لوزینا هم د شفاخانې پر ځای باندې بیرته راغله او خپلې کوټې ته ولاړه. اوس به ور سو بیرته قاهرې ته چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په کومو کارونو باندې اخته ده. په قاهره کې هم د پوځونو جوش او خروش و. پوځ نظامي تمرینات اجرا کول. یو څو کندکونه جلا کړای شوي وو. په هغوی د شپې لخوا د ناڅاپي حملې د لږ شمېر کسانو لخوا په څو چنده دښمن د حملې کولو او ځان ویستلو داسې مشقونه او تمرینونه کېدل چې د شپې لخوا به هم دا کندکونه له چاوړې نه بهر اوسېدل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به خپله دا تمرینات معاینه کول. هغه به په درېیمه څلورمه ورځ اعلی قمندانانو او د ټولیو قمندانانو ته درس ورکاوه. هغوی ته به د نقشو او فرضي خاکو په وسیله جنگي چالونه ورزده کول. هغه د دې ډول روزنې بنسټیز اصل دا ټاکلی و چې د لږ شمېر کسانو په وسیله دښمن ته زیات زیان ورسول سي، او دا هم ورته ویل چې وسله باید ډېره په هوښیارتیا سره وکارول سي. له مخامخ جګړې نه دې ځان وژغورل سي، مخامخ حمله دې نه کوي، او د لاس یا 12 سړی په ناڅاپي حمله کې دښمن ته دومره زیان رسول څومره چې 100 سړي د ورځې په مخامخ جګړه کې رسولی سي. پر دې سربیره به هغوی ته د اوږدو کلابندۍ ساتنې لارې چارې ښودلې او د کلاګانو په دیوالونو کې د سرویو کولو درسونه هم ورکول. هغو ټول اوښان، اسونه او کچرې کتلې وې. کمزوري او زاړه څاروي یې ترې جلا کړي وو. د یرغل نیټه ټاکل سوې وه. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې پر فلسطین باندې د صوبې کوم پلان جوړ کړی و، د هغې لومړۍ مرحلې ته په بریالیتوب سره د داخلېدو تیاري چټکه روانه وه، او له هغې خوا په لاره کې د مخې نیولو تیاري هم کېده. دواړو پوځونو داسې تیاری کاوه لکه چې یو بل د تل لپاره له منځه وړي. د صلیبیانو د تیاریو دایره له شوبک نه تر کرکه پورې او د مصر تر پولو پورې رغځېدلې وه. هغوی دا پراخه دایره د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه لپاره یوه داسې چلغوټه جوړوله چې له هغې نه یې له ټول عمر لپاره د وتلو امکان په نظر نه وته. د هغوی تیاری د صلاح الدین ایوبي د هغه پلان په رڼا کې نیول کېده چې هغوی ته تر وخت د مخه رسېدلې وه. له هغو پراخو تیاریو سره سره په شوبک کې یو بل کار هم په چټکتیا جریان لري چې دغه کار له جنګ سره کومې اړیکې نه لرلې، او د دې کار اړیکې له جذباتو سره وي، او دا یو خفیفه کار. لوزینا په خپله کوټه کې پرته د حدید په باب ناقراره او د هغې ملګري له 2 ورځو راهیسې حدید لټاوه. د هر چا نه یې پوښتنه کوله چې هغه مسلمان چې له لوزینا سره راغلی و چیرې دی، نو هغې ته همدا ځواب ورکول کېده چې ما نه ده لیدلی. خو هغې بلې جاسوسې چې د لوزینا ملګرې وه ټول ځایونه یې پسې ولټول. د سفاهیانو او منصبدارانو روغتونونه یې هم پسې ولټول، هلته هم نه و. هغه یوه جاسوس نجلۍ وه او د هغې غټو غټو منصبدارانو هم درناوی کاوه. په 3مه ورځ یو افسر هغې ته په رازدارۍ سره وویل چې د حدید مرهم او پټۍ سوې ده او د مسلمانانو کیمپ ته لیږل سوی. ورونو تاسې پوهیږئ چې په هغه زمانه کې د مسلمانانو لپاره څه ډول د بندیانو کیمپ جوړ سوی و؟ وای لوزینا ته چې کله ملګري دا خبره واوروله په هغې باندې سم د لاسه بېهوشي راغله. د مسلمانانو کیمپ یو ویرونکی ځای و. په هغې کې د لومړنیو جنګونو بندیان هم وو، او هغه مسلمانان هم چې بېګناه د مسلمانانو له نیول شویو سیمو څخه راوستل سوي وو.
دا مسلمانان په زیاتره له هغو کاروانونو نیول کېده چې صلیبیانو به لوټل. دا کیمپ زندان نه و او نور ته د نظامي بندیانو زندان ویل کېده. دا یو بېګار کیمپ چې دومره سخته پیره پرې نه وه لکه په زندانیانو به چې وه. د دغو بدبخته بندیانو په اصولي توګه لیستونه هم نه وو. دا وګړي څاروي ګرځول سوي وو او د حیواناتو په نظر ورته کتل کېدل. چیرې به چې اړتیا وه دوی به یې په ډله ییزه توګه وروستل او سهار تر بېګا به یې کار پرې کاوه. هغوی په خیمو کې اوسېدل. په هغوی کې به چې څوک ناروغه شو علاج به یې په هغه حال کې کېده چې ناروغي به یې سخته وه. خو د عاجلې روغتیا هیله به یې هم وه. که چیرې به د یو بندي ناروغتیا سخته سوله او د عاجلې روغتیا ضرورت به یې و چې له دې ځایه انتقال کړي نو هغه بندي ته به زهر ورکول کېدل چې مړ شي. دا د بدنصیبو مسلمانانو یوه ډله وه چې ګناه یوازې همدا وه چې مسلمانانو. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته د هغه استخباراتو د دې کمپونو په باب باندې راپورونه ورکړي وو. مخکې له دې چې کیسې ته ادامه ورکړو غواړم چې په دغه برخه کې هم یوه لنډه تبصره وکړم. هغه دا چې ورونو دا د هغه وخت د اسلامي دولتونو د ګوډاګیو واکمنانو له لاسه او د هغوی په خوښه 1500 مسلمانان د حیواناتو په څیر ساتل کېدل. خو ورونو د اوسنۍ غربیانو ګوډاګیان هم په څو چنده د هغه وخت له غلامو حاکمانو لا پورته دي. هغه هم ځکه چې د مدرسو مشایخ علماء کرام طالبان او لکه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د مجاهدینو په څیر مجاهدین یا شهیدان کړل یا زخمیان او یا اوس هم په زرهاو د پلچرخي باګرام کیوبا ګوانټانامو او په نور زندانونو کې پراته دي او د دوی تر مظالمو لاندې ژوند تیروي. خو ورونو دوی خو د مجاهدینو نوم او نښان روکاوه او په همدې موخه د هیواد په مختلفو سیمو کې مختلفې اسلامي مدرسې بمبار او له خاورو سره خاورې کړې. خو لله الحمد چې د هر مجاهد د وینو له څاڅکي څخه په زرهاو مجاهدین الله جل جلاله راپورته کړل او د دوی د دې مظالمو او استبدادونو په پایله کې اوس مجاهدین په زرهاو شوي معسکرات ډیر او په بدني عقیدوي علمی او اسلامی افکار باندې سنبال مجاهدین د غرب او ګډاګانو په مقابل کې ولاړ او د اسلام بیرغ لوړ ساتلی او نه څلوېښت ملکونو ته سره له ګډاګانو ماتې ورکړي او له سختې ماتې سره مخ دي. خو ورونو دوی او ګډاګان دې په دې باندې خبر وي چې یو مجاهد په زنداني کېدلو سره د هغه تربیت نور هم کیږي عقیده یې پخیږي او د اسلام جذبات نور هم راژوندي کیږي. خیر را به سو خپلې کیسې ته او ورونو موږ د هغه کمپ په اړه باندې هم واورېدل چې صلیبیانو د فلسطین او نورو مسلمانانو لپاره جوړ کړی و چې د حیواناتو په څیر مسلمان پکې ساتل کېدل. خو دغه مجاهد حدید یې هم دې کمپ ته لېږلی و. لوزینا ته امر و چې له هغه سره به نه ګوري. هرمن ګمان کاوه چې دا یو احساساتي تړاو دی خو لوزینا د هغه امر منلی نه و. هغې چې کله واورېدل چې حدید د مسلمانانو په کیمپ کې دی هغې خپلې ملګرې ته ویلي چې حدید به آزادوي. ملګرې یې چې د بې صبرۍ ولولې ولیدې د مرستې وعده یې وکړه او دواړه پروګرام جوړ کړ. هغوی په همدې وخت کې یو څو غیر رسمي ډاکټران ولیدل. هغوی ته یې وویل چې یو ټپي ورته راولي چې علاج به یې په دې شرط کوي چې د هغه په باب هیڅ چاته څه نه وایي. ډاکټرانو چې ترې د دې را ساتلو پوښتنه وکړه لوزینا ورته وویل هغه یو غریب غونې مسلمان دی چې زموږ د کورنۍ زیات خدمتونه کړي دي. هغه په خپل منځي جګړه کې ټپي شوی دی له هغه سره هیڅ هم نشته ځکه ډاکټران د هغه علاج نه کوي او لامل یې دا دی چې دلته ټول ډاکټران عیسویان دي او د مسلمانانو علاج کولو ته غاړه نه ږدي. او تر ټولو لوی د راساتنې سبب دا دی چې که د ښار ناظم ته دا خبر ورسي چې د دې ځای مسلمانانو په خپلو منځو کې جګړه کړې نو هغه به یې په دې بهانه له دې ځایه د مسلمانانو کیمپ ته یوسي. هغوی خو بهانې لټوي. او ورونو لوزینا د حدید په اړه وویل زه هغه سړي ته د هغه د خدمتونو بدله ورکول غواړم چې هغه زما د کورنۍ لپاره کړي دي. دا یې ونه ویل چې زما سره یې کړي دي. او پسې ویې ویل زه به هغه د شپې راولم ووایه چې تاسې به څومره پیسې اخلئ. او ډاکټر ته یې وویل زه به د رازدارۍ اجره هم درکړم چې
چې دا راز به له ځان سره پټ ساتي او چاته به نه وایي. په دې دوران کې ډاکټر هغې ته له سره تر پښو کتل، خو لوزینا هغه ډاکټر ته دا ونه ویل چې څوک څوک، همدا یې ورته ویلي وو چې د یوې قدرمنې کورنۍ نجلۍ ده. د نجلۍ بې حده ښکلا یې چې ولیده، ډاکټر چې کومه اجره غوښته هغه یې په خوله نه راتله. لوزینا د دې ډګر او فن هنرمنده وه. هغې د سړیو نظرونه پیژندل. هغې چې له خپل فن نه کار واخیست، ډاکټر یې لکه موم داسې نرم کړ. لوزینا د سرو زرو 4 سکې د هغه ډاکټر مخې ته کېښودې، او چې کله ډاکټر د هغې لاس په لاس کې ونیو، ویې ویل تر تا زیاته بله قیمتي سکه نشته. او لوزینا هم په دغه حالت کې په ځانګړې مسکا وویل تاسې چې څه قیمت غواړئ درکوم یې، خو زما کار سرته ورسوئ. ډاکټر دا وګڼله چې معامله خطرناکه او له رازونو ډکه ده، خو لوزینا یې چې ولیده خطره یې ومنله. ویې ویل رایه وله، نن شپه یې راولې، که سبا راولې او یا بله ورځ، هر کله چې غواړې رایه وله، او که زه ویده هم وم راویښ مې کړه. هغه په یو لاس کې د سرو زرو سکې او په بل لاس کې د لوزینا لاس ونیو. د دې چارې تر ټولو خطرناک او باریک کار دا و چې حدید به څه ډول له کیمپ راباسي. خو هلته هم دومره سخته پیره نه وه. د شپې لخوا به هلته تش په نامه پیره وه. هغو بدبرخو بندیانو د تېښتې ځواک یې هم نه درلود. سهار به تر مرختو د مخه بېګار ته وړل کېدل او تر لمر پرېوتو وروسته به یې بېرته راوستل، او د هغوی شمېر هم د 1,500 په شاوخوا کې و. د لوزینا ملګري د کیمپ په باب یو څه معلومات ترلاسه کړي وو چې په هغو کې یو دا هم وو چې زخمی او ناروغ بندیان به هره ورځ یو معمولی غونډې ډسپنسري ته ورلېږل. له هغوی سره به یوازې یو پیردار. په بله ورځ لوزینا له خپلې ملګري سره هلته ځان ورسوه، چیرې چې به ناروغ بندیان هلته بیول کېدل. او لوزینا هم پوه وه چې د حدید زخمونه لا نه دي جوړ شوي، او ښایي چې هغه هم سره راولي. هغوی زیات انتظار ونه کړ. د 25 یا 30 ناروغانو یوه ډله ډېر په قرار روانه وه، او پیردار کوتک په لاس هغوی د حیواناتو په څېر رامخکې کړي وو. او څوک چې زر تلای نه سول، هغوی د کوتک په زور باندې را روان کړي وو، او په کوتک به یې وهل. دواړه نجونې مخې ته ورغلې لکه سیلې چې کوي. کله چې د ناروغانو ډله له هغوی له مخې تېرېده، نو لوزینا او ملګري هر یو ته کتل، خو ناڅاپه لوزینا هکه پکه سوه چې حدید یې ولید. حدید ورته په ډېر غوسه کتل، او هغه سم په لاره تلای نه سوی، او د هغه په مخ کې هغه ښکلا او ځواک پاتې نه و چې لوزینا تر ټپي کېدو د مخه لیدلی و. د حدید اوږې کږې وږې سوي وې، جامې یې په وینې سورې وې، او وینه یې په جامو باندې وچه سوې وه. ورونو، دا نن چې کومې د بشر دوستۍ چیغې او نارې دوی وهي، دغه یې تاریخ دی چې له بندیانو سره دوی کومه رویه کوله. خیر، د لوزینا په سترګو کې اوښکې راغلې، خو د حدید په سترګو کې کرکه وه. د 43مې برخې پای.